د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني د ساتونکو مشر ادعا کړې چې اشرف غني له افغانستان څخه د تېښتې پر مهال له ځان سره میلیونونه ډالر وړي دي. په سلامونو مورکلای کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره د سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د اشرف غني د ساتونکو مشر برید جنرال پیراز عطا شریفي ویلي چې هغه د پیښې ویډیو ثبت هم لري. د بریتانیا ډیلی میل رسنۍ سره په یوه مرکه کې برید جنرال پیراز عطا شریفي ویلي چې هغه د ډیرو پیسو د لیدونکی دی او یو ویډیو کلیپ هم لري. برید جنرال پیراز عطا شریفي زیاته کړې، زه یو ثبت شوی ویډیو لرم چې ښایي د افغانستان بانک یو کس غني ته له تګ مخکې پیسې راوړې وي. هغه زیاته کړې په څو بکسونو کې سلګونه میلیونونه ډالر یا میلیاردونه ډالر ځای پر ځای شوي وو چې خورا ډیر درانه وو. د اشرف غني د پخواني ساتونکي زیاته کړې چې هغه ناهیلی دی چې له غني سره یې مینه درلوده او زیاتوي چې دا پیسې د تبادلې له بازار څخه راوړل شوي وو. شریفي زیاته کړه چې هره پنجشنبه د همدې موخې لپاره ډالر راوړل کېدل او اشرف غني ترې اخیستې. هغه پوهېده چې څه پیښیږي، نو په پای کې ټولې پیسې له ځان سره واخیستې او وتښتېد. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د ساعت چمتو شوی خبر. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.